نو الله رب العزت ما او تا تا حالات داراولی اوقات داراولی چې ما او تا د ایمان تازگی کو د ایمان د پوخوالی اسباب اختیار کو ایمان پکې صحیح کو نو په هغه کې الله رب العزت زمونږ استاد د پاره د رمضان د روزي داراتلل په کال کې یو پیره کوي چې دې سره ایمان راشي انسان کی ایمان کامل شي ځکه قرآن چې کله د روزي تذکره کوي نو هغه د روزي تذکری نتیجوم دا بیانوي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے دی ایمان والو تاسو باندې امدا سے روزه فرض دا څنګه چې تاسو نمخ کې خلکو باندې روزه فرض وا نتیجه صدا لعلکم تتقون چې تاسو تقوا اختیار کړئ تقوا دې ته وایي چې تاسو سره یو شی دی هغه د زنګ کېدو نه بچ کې نو چې اوسپنه د نو رنګ ورکي چې کاغذ دے پلاسټک ته تاو کی دارنګ یو بل داغه د پارس اسباب اختیار کی چې داغه حفاظت راشي الله د روزي په ذریعہ باندې نتیجه ذکر کوي لعلکم تتقون نو دا تقوا څه شی دی دا تقوا دا چې دا د ایمان کور دی کله چې د ایمان سره تقوا نه نو دا ایمان دے خو بے کور ایمان دے ایمان سره چې تقوا نه نو دا ایمان شتا خو کور نشتا او چې کور نه نو ډیر زر تر زر داغه د خرابېدو حالات جوړیږي نو دې د وجنا کله چې الله د روزي تذکرہ کوي نو سوي یا ایها الذین آمنوا ایمان خوشتا کنا اللہ ایمان والا خطاب کړی دی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تاسو باندې فرض کړی شوی دا روزه کما کتب علی الذین من قبلکم څنګه چې ستاسو مخکې خلکو باندې ستاسو نه مخکې خلکو باندې دا فرض کړی شوي وه لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو تقوا اختیار کوي چې دی ایمان تکور وکوي ایمان محفوظ کوي تقوا هم دې ته ایمان حفاظت نو د ایمان د حفاظت دپاره الله رب العزت د رمضان د روزي د دې د فرضیت مسله راوستا ځکه د تقوا د پاره چې کم سیزونو سره تقوا راځي نو قرآن ذکر کړي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون دا سرازه قرآن کې دا ډېر ځایونه دي چې تقوا پس سره راځي عبادت سره تقوا راځي ګوره کله چې ایمان شتا ایمان سره عبادت نشته دی نو دا ایمان محفوظ نه پاتې کیږي ذکر قرآن وی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے خلقو یو اللہ عبادتو کئی آغا رب چی تاسو پیدا کری استاسو نمخ کی خلق کے پیدا کرے دے نتیجہ بدائی لعلکم تتقون دے دے پارا چی تاسو تقوی اختیار کئی ستاسو ایمان محفوظ شی تاسو تقوی درجہ ملاو شی نو پا عبادت دا اللہ بانی با متقی گرزی یو سڑے تاسو ایزا متقیم نا تقوا بتا تا علم ملاویږي چې پتا کې د عبادت ماده شتا
او چې د عبادت ماده در کې نشته ری نو په دې باندې دا پرهیزګاري نه ده. مونږ خو نظریه او سوچ دارې دې مزارونو ته چې لاړ شي نو مونږ وایي دا خلک رسېدلی خلک دی او مونږ ته دا لوی بزرګان او دا مینجوران راته ښکاري او چې کله د هغې حقیقت وګوري نو نه یو مونځ کوي او نه بل څه کوي او نه بل څه کوي. مونږ وایي دا بزرګان دي، نه مونځ یو نه اودسي او نه د هغې سوچ او فکر یو. مونږ وایي دا بزرګان دي. نو بزرګي تا ته په دغې نه میلاویږي. بزرګي چې تا ته میلاویږي او تقوا او پرهیزګاري تا ته میلاویږي نو د هغې دپاره الله سبب ذکر کا. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے خلقو که تقوا پا زان کی راولی، بزرگی زان کی راولی، دا غید پارا سبب دادے اعبدو اللہ عبادت بکے، اللہ تابداری بکے، اللہ بندگی بکے. تقوا و پرہیزگاری بال راضی پدا سے ناراضی. یوا دویم گورام قرآن کریم فرمائی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے دی ایمان والوں کہ روجنی سی تاسو روجو نیوا نو د روجی په ذریعه به تاسو کې تقوا او پرهیزګاري راځي. یعنی د تقوا د پرهیزګارۍ اور د دیندارۍ اور د بزرګۍ علامه دا ده چې دا سړی به روجهداري، دا انسان به روجهداري، اله به د نیکو کار او پرهیزګاري. چې نه رمضان جانے تے پٹھان جانے، منگوئی تے عذاب جانے تے پنجاب جانے. خبر کراستا نو مقصد دارے چه دا بانی پریزگاری ندا چه روجن نسموز پریزگاری امر سیدلے یما. نا اللہ چه دے تقوی مدار دا پریزگاری مدار گرزولے دے. نو قرآن وی یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العزت فرمائی سمر زینو کی دا خبرہ ماو تا تا قرآن خائی. دا دو شدریم گورا سور بقرہ اللہ رب العزت فرمائی وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تاکہ چی تقوی رازی پریزگاری رازی علب رازی چی دا اللہ دا کتاب مطابق ستا زندگی وی ستا عمل دا خذو ما آتیناکم بقوت برابر وی چی تا دا اللہ پا کتاب منگولی لگولی وی پتا کہ با پریزگاری رازی او کتوے چی نانا دا اللہ دا کتاب پا یو حرف مزان نا پویوم نے وائما نے پا مانا پوئی گم نے پا لفظ پوئی گم او پا ما کے بدغه سے تقوی پرهیزګاری راشي. خذو ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. کله چې تاکید الله د کتاب تابعداري وا نو دا پرهیزګاری به تاکي خامخا راځي لعلکم تتقون. دا ترو قرآن لٹ پلٹ کو دا سے شروع شا تا تب خپل علامات دا تقوی رو باسی چی تقوی پس کی رازی
کم داسې سبب دی، کم داسې ذریعه ده، کم اسباب دي چې په هغې په وجه باندې انسان کې تقوا راځي. نو په هغه اسبابو کې یو سبب سو روژه هم وه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دا خو چې کله بیا موږ درس کوو بیا پاغی کې بیا دا خوند کوي چې لګیای چې دا وګوره د بل علامه چې په دې تقوا راځي، دا بل علامه چې په دې تقوا. دا خو یو څو علامې موږ ښودې چې د الله په عبادت بندګۍ تقوا، په قرآن او په سنت تابعدارۍ تقوا، په صیام او په روژه باندې د هغې په کارګزارۍ باندې تقوا. بہرحال اللہ رب العزت دی منگا و تاسو ته د تقوا اسبابم نصیب کی او الله دی منگا و تاسو ته تقوام نصیب کی.